ملګرو غواړم چې په یوه مهمه موضوع در سره وغږېږم. بدبختانه او یا متاسفانه چې ووایم زموږ په هیواد کې په ټولو ادارو کې تر اوسه یو مسلکي مشر، مدیر او یا کارمند نه دی راغلی. د پښتون ون ټي وي ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت بخیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. راځم د کرکټ طرف ته. څو ورځې مخکې کرکټ بورد مشر 15 اپارتمانونه د ملي لوبغاړو ته ورکړل. الحمدلله زموږ ټول لوبغاړي ښه دي، عاید لري، یعنی ښه معاش اخلي. همدارنګه د لیګونو پیسې او د اعلاناتو پیسې د ټولو څخه دوی مستفید دي او اخلي. په هیواد کې که وکتل شي د ډیرو هیوادوالو څخه د دوی ژوند بهتر او ښه ده، چې دا ښه خبره ده. موضوع دلته ده چې موږ تر اوسه یو پروفیشنل میدان د نړیوالو په معیار برابر نه لرو. پریکټس نیټ نه لرو. لیګونه مو په بهر کې کیږي. ټول عاید بهرنیانو ته ورځي. نو د کرکټ بورډ اداره په څه معنا؟ دوی د دولت څخه ځان ته یعنی جلا بودیجه اخلي، چې دا واحد ریاست ده چې ډیر امتیاز د دولت څخه اخلي. ولې په مقابل کې دوی هم مسؤل دي چې دولت ته بیرته له مختلفو لارو پیسې ورکړي. دا ریاست د عایدو یو مهم سکتور ده. نو لیګونه کیږي زموږ لوبغاړو لپاره په هند او اماراتو کې میدانونه په کرایه نیول شوي دي چې دوی هلته پریکټس وکړي. د میدانونو کرایه، د لوبغاړو ټیکټونه او هلته د اوسېدو مصرفونه چې ټول په لکو ډالر کیږي د میاشتې مصرفونه راځي. هدف دا ده چې ولې د پیسو مدیریت نشي کېدلی، ولې دا پیسې په صحیح لاره نه مصرفیږي. نو خبره بیرته هغه بې سواده، بې مسلکه، غیر منظم خلکو په لاس کې ادارې غورځېدلې دي او یا مقرر شوي دي. نو ملګرو موږ او تاسو باید فعال شو او د دې بدبختیو ته پای ټکی کېږدو. ملګرو اوس تاسو د کرکټ بورډ هغه راپور ته رابولم چې څو ورځې مخکې ځینې اپارتمانونه ملي لوبغاړو ته ورکړل. د کرکټ 15 ملي لوبغاړو ته د اپارتمانونو کیلي وسپارل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي او د ښار جوړونې او اراضي وزارت د املاکو او اسکانو رئیس ښاغلی قیوم شمس لخوا د کرکټ ملي لوبغاړو ته د کورونو کیلي ورکړل شوې چې سربیره پر دې ورته کورونه هم وسپارل شول. نن د افغانستان کرکټ بورډ مرکزي دفتر کې د رسنیو په حضور هغه لوبغاړو ته د 2 کوټو لرونکو اپارتمانونو کیلي ورکړل